ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله مصطفی په مشرۍ چې پر مهال د اقتصاد رئیس مولوی عطاالرحمن فاتح هم حضور درلود د سکتوري او مرستندوی ادارو ترمنځ تخنیکی ناسته وشوه چې په کې د ترسره کړیو روانو پلان شوو پروژو پر وضعیت او د ستونزو پر حل خبرې وشوې د ننګرهار امر بالمعروف ریاست په مشرۍ د امر بالمعروف قانون د تطبیق او تنفیذ با صلاحیت کمیټې له کرنې ریاست او یو شمېر امنیتي قطاعاتو څخه لیدنه او څارنه وکړه د دې څارنې پر مهال د امر بالمعروف قانون د تطبیق وضعیت وارزول شو مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه ترڅو په ټولو برخو کې د قانون تطبیق ته زمینه برابر کړي د پچیرګام ولسوالۍ مسؤلین وایي دغه ولسوالۍ کې د اسلامي امارت واک ته رسیدو تر اوسه 14 تخمنۍ پر دوستۍ بدلې شوي او څلور نورې هغه په نږدې ورځو کې حل شي د ولسوال په خبره د روغ جوړو بدوی لمنځه وړلو لپاره ځانګړی 12 کسیز کمیسیون جوړ کړی چې پر مټ به ټولې دښمنۍ پر دوستۍ او ورورولۍ بدلوي د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلینو د تیرو 2 میاشتو لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې مسؤلین وایي تیرو 2 میاشتو کې 10 میله بېلابېل ډوله اسلحه او بېلابېل ډوله نشهیي توکي نیولي چې په تورې 340 کسان هم نیول شوي د ننګرهار ولایت د اوبو انرژي ریاست د اوبو د دقیق مدیریت په هدف په 8 مهم مشاهداتي ساګانو کې یو نوی اتومات سیستم فعال کړ دا سیستم چې د تالوګر نومیږي کولای شي د ځمکې لاندې د اوبو سطح او نور اړوند ارقام په اتومات ډول ثبت او اندازه کړي او د پنځیر ځای مسؤلین وایي چې له دغه ولایت څخه به 100 ټنه تازه ګیلاس ازبکستان قرغیزستان او روسي هیوادونو ته صادر شي د پنځیر د والی وایان سیف الدین لټون باختر اطلاعاتي اژانس ته ویلي چې د پنځیر والی حافظ محمد آغا حکیم په دې اړه د یادو هیوادونو له یو شمېر سوداګرو سره ځانګړي ناستې ترسره کړي او د صادراتو د لاخي همغږي او اسانتیا په اړه خبرې کړې دي